सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बल हदीस मुबारक के राज़ीन देता मुतवज्जे शे कम इंसान न चिद्रे जुमे मुंजुना पाई दर पाई कजाश बेउज़्रा कसदन दगा इंसान प मुनाफिकानों की दाखिलेगी और द पजड़ बानी द मुनाफिकत मोहर लगेगी और दे द मुनाफिकानों सफ के शुमारेगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई और अब्दुल्लाह इब्न उमर से रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा द्वारा रवायत की काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाइल ला यंतहियन्ना क़वामुन अन वदअहिमुल जुमुअता अव ला यख्तमन्ना अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम सुम्मा ला यकूनन्ना मिनल गाफिलीन। मन दिशी कौमुना द पर खुदो द जुमीना दा कौम दे मनशी او کنه منه کیږي نو خدای تعالی به پزړه باندې مهر ولګي مهر او لا یکونن من الغافلین دې به د غافلینو نه ولیکل شي. بل روایت کې راځي من ترک ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه چا د جمعې مستسپک کتل درې جمعې ته قضا شوي د پزړه باندې تبع او مهر ولګول شي. دا مهر د څه شي دی؟ حدیث مبارک کے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ راضی من ترک ثلاث جمع من غیر علہ بغیر د عذر ندری جمعې چا قضا کړي تبع الله على قلبه وهو منافق فضل مہر لگیږي او دغه سړی بیا منافق دی. او پر روایت ابن عمر سے کہ راضی من ترک ثلاث جمع متعمدا دری جمعې چا پقصر پر خوري بغیر د عذر نه ختم اللہ علی قلبی بخاتم النفاق دا منافقت مہر پہ باندھے ہو لگے گی دغا انسان منافق شی بیا و دا منافقانو پا صف کے شمارش. الہ العالمین نے منگو تاسے دا منافقت نہ وسائی. بل حدیث مبارک کی راضی سمرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے وائی محبوب علیہ السلام فرمائل احضر الجمعتا دا جمعی منزنو تا حاضری لگوائی ودنو من الامام امام تا نزدی کینائی امام تا نزدی کین اول صف تزان رساوی بے دویم بے دریم کوشش کوئی چے بر راشی. دیر دس شیخان شتدی چاگی رام شی وقتی و بے ناستم لری نو دا سادگی دا چکل وقتی رالی نو بیا اول صف نسا مخ کی نزدی کیگا. محبوب فرمائے ودنو من الامام امام تا نزدی شئی فإن الرجل يتخلف عن الجمعة فيتخلف عن الجنة یقینا هغه سړی چې د جمعې مون رستو پاتې کیږي نو دغه انسان به جنت کې د جنت نه نوتو نم رستو پاتې کیږي او څوک چې مخ کې راځي نو هغه جنت تم بیا مخ کې رسي. بل خصوصیت داري چې د جمعې مون چانه قضا شه نو دا بس چل گئی نو د الله رس شیدا نو داغي بارک روایتوں کی کفاره راغلی. ابو داود دا روایت ذکر کړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب علیہ السلام فرمایل من فاتته الجمعه من غیر عذر کم انسان نه چې د جمعې مون بغیر د عذر قضا شه فلیتصدق بدرهم د سپینو زرو یو درهم نه صدقه کین. نن سبا یو صلاتیا یا 200 روپے جوړیږي کله او نصف درهم کوسین کیږي یو درهم نو نیم درهم 100 روپے د خیرات او صاع حنتت نو نصف صاع یا دی یو پیمانه یو دړی غنم چاته ورکی او نصف صاع یا نیمه پیمانه نو بیا د سرسایی صاحب لګی نو کم سیدی سرسایه دا 150 روپے کله کوشش کین 70 روپے کله خو کوشش کین نصف درهم 100 روپے که پورا صدقه کئی نو بید یو درهم ورکی 200 روپی که دا جمعی من چانا قضا شا دا غیلار دا و که دا چانا قضا شوی دا غی کفاری پا حدیث مبارک کے دا ذکر شوی. بل خصوصیت دا چه امام تقریر کئی او یا خاصتا امام خطبہ لولی نو پا خلقو بانے چپ کے ناست لازم حتی کہ چه امام لگیا شا پا خطبہ کے نو بیا بطن نفل و سنتم نکی